نوریا چې په نور احمد مشهوره ده خپل د ژوند قصه په ژړوني غږ بیانوي. نوریا هغه افغان بېوسه او بېکسه نجلۍ ده چې په 9 کلنۍ کې پلار وفات شو. د کور دروند بار یا مسؤلیت یې په 9 کلنۍ کې پر غاړه شو. نوریا دې ته اړ شوه چې د هلکانو جامې واغوندي او د کور څخه د باندې کار وکړي. نوریا چې په 9 کلنۍ کې په غور ولایت په یو کافي شاپ کې د هلکانو په جامه کې کار کاو، د طالبانو لخوا نیول کیږي، ویډیوګانې او عکسونه ترې اخیستل کیږي، بیا په سوشل میډیا خپریږي. نوریا وایي د دې پر ځای چې زما څخه یې ویډیوګانې او عکسونه اخیستی وی ویشتلی وی نو دا به زما لپاره بهتره وی. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. په دې هیله چې روغ او جوړ واوسئ. په سر کې یادونه کوم که حقیقت نیوز چینل مو نوی سبسکرایب کړئ نو په درنښت سره همدا اوس یې سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ مهم او تازه خبر تر ټولو دمخه تر تاسو در ورسیږي. نوریا چې په نور احمد مشهوره ده خپل د ژوند قصه په ژړوني غږ بیانوي. نوریا وایي په 9 کلنۍ کې مې پلار وفات شو او د کور دروند بار را پر غاړه شو. نوریا نه مشر ورور او نه هم بل لاس نیولی درلود چې نوریا یې دې ته نه وی پرېښی چې په دغه سن کې په کافي شاپونو کې کار وکړي. نوریا وایي په دغه سن کې باید زه په مکتب کې وی نه په کافي شاپ کې، خو د ژوند ناخوالو دې ته پرې نه ښودلم چې د کافي شاپ پر ځای په مکتب کې وی، نو دې ته اړ شولم چې د هلکانو جامې واغوندم او د کور څخه د باندې کار وکړم. نو تېره ورځ د طالبانو لخوا ونیول شوم او زما څخه یې ویډیوګانې او عکسونه واخیستل او بیا یې په سوشل میډیا خپاره کړل. د حقیقت نیوز چینل درنو کتونکو زموږ د نن ورځې چمتو شوی خبر تر همدې ځای و. تر بیا مو په الله سپارم.